السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ. خدا پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو، غزنوي پښتون یم، ستاسو په درانه حضور کې یو وار بیا حاضر شوی یم. دوستانو، خدا پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست او د یخ د شپې او ورځ مې په خیر تېرېږي. اوس نو تقریبا یخ نشو ورته ویلی، د سپرلي موسم راتلو والا دی. دوستانو، ستاسو په درانه حضور کې خپل یو ډېر پخوانی کلام وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. وایي ژوندون هغه و چې مې تېر کړ له جانانه سره، ژوندون هغه و چې مې تېر کړ له جانانه سره، بې یاره ژوند پر ما تېرېږي له خفګانه سره. او ژوندون هغه و چې مې تېر کړ له جانانه سره، او بې یاره ژوند پر ما تېرېږي له خفګانه سره. یو د بهار داویدار هم مرستې له نه راځي اوس، یو د بهار داویدار هم مرستې له نه راځي اوس. او زه په یوازې سر جنګېږم له خزانه سره. موږ د ژوندون له ټولو سختو څه ژوندي ووتو، موږ د ژوندون له ټولو سختو څه ژوندي ووتو. مقابله د کړې موږ له هر طوفان سره. شاعران یو موږ د امن درس هر چاته وایو، موږ شاعران یو موږ د امن درس هر چاته وایو. کوو موږ مینه د نړۍ د هر انسان سره، موږ شاعران یو موږ د امن درس هر چاته وایو. کوو موږ مینه د نړۍ له هر انسان سره. ما غزنوي کړی دا هوډ دی اوس یې نه پرېږدمه، ما غزنوي کړی دا هوډ دی اوس یې نه پرېږدمه. خپل پسمانده کام سیال کومه له جهانه سره. او ژوندون هغه و چې مې تېر کړ له جانانه سره، ژوندون هغه و چې مې تېر کړ له جانانه سره، بې یاره ژوند پر ما تېرېږي له خفګانه سره. ما غزنوي کړی دا هوډ دی اوس یې نه پرېږدمه، ما غزنوي کړی دا هوډ دی اوس یې نه پرېږدمه. خپل پسمانده کام سیال کومه له جهانه سره، خپل پسمانده کام سیال کومه له جهانه سره. ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه. دوستانو، زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، او په څنګ کې چې کوم د زنګ آیکن دی، د زنګ نشان دی، دا ووهئ چې زموږ هر ویډیو تاسو ته درځي، بیا نوټیفیکیشن درځي. ستاسو قیمتي وخت نور نه ضایع کومه. ژوندي اوسئ، په مخه مو ښه، کور مو ودان.